ilk oyunu verecek olan په یوټیوب کې د ولسمشري نوماند کمال کلچټولوف د لومړي ځل لپاره رای ورکوونکو ته په خطاب کې خپل علوي مذهب هویت اعلانوي. دا ډول اعترافونه د ترکیې په سیاست کې خورا لږ دي ځکه چې الویزم د پیړیو راهیسې د اکثریت سني مسلمانانو له تعصب او تبعیض سره مخ دی. دا د سنی مفاهیمو په پرتله د اسلام مختلف تفسیر دی. دودونه مختلف دي، تفسیر مختلف دی، فلسفه توپیر لري. نو سرسخته سنی خلک دې ته د یو شرعي تعبیر په سترګه ګوري. الویزم د جماعتونو پر ځای په سیمیوس کې لمونځ کوي، د نڅا له لارې عبادت کوي. د اسلام د ډیریو تفسیرونو برعکس په لمانځه کې د نارینه او ښځینه جلا کول شتون نه لري او میرمنې د ټیکري په اغوستلو مکلف نه دي. الویز په مکرر ډول د فرقه ایست او ترخوالي قرباني سوی دی. په 1993 کې یو مذهبي ډلې یو هوټل وسوځاوه چې د الوي کلتوري جشن کوربه و چې 30 تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د استانبول د کارتال سیمیوي مشر سلمی سرتاس باندې تیر کال د یوه فرقه‌ایي ډلې لخوا برید سوی و چې تاوتریخوالي تر نن ورځې پورې دوام لري. هغه د کلچټولو ویډیو هرکلی کوي. tabii ki bizim toplumumuzda da çok دی ویډیو زموږ ټولنې ته ډیر راحت راوړی دی. لږ تر لږه اوس دې ټکي ته رسیدلی چې خلک کولی شي د خپل علوي پیژندګلوو په اړه په ښکاره ډول خبرې وکړي. موږ غواړو چې زموږ ماشومان په دې هیواد کې په امنیت کې ژوند وکړي. موږ غواړو چې زموږ ماشومان په دې هیواد کې په مساوي توګه ژوند وکړي. پر کلچټولو باندې پر ټولنیزو رسنیو کې برید سوی او ګواښل سوی چې د هیواد په ویشلو هم تورن سوی دی. ولسمشر رجب اردوغان اکثرا د کلچټولوف علوي هویت باندې په پټه بریدونه کوي. کلچټولوف چې د مذهبي او ملت پاله ګوندونو د اتحاد مشري کوي، تر اوسه پورې د هغه مذهبي هویت په پراخه توګه د ډیرو رای ورکوونکو په منځ کې د ټاکنیز خنډ په توګه ګڼل کېده. ځینې کتونکي وایي چې د ترکیې ټولنه د بدلون په حال کې ده. دا په هیواد کې یو پوره مهم و، خو نن سبا که د ملت اتفاق په نامه د اپوزیشن اتحاد ته وګورو نو پوهه به شئ چې اسلام پال، ملت پال، سیکولران او علوي او سنیان ټول سره یو ځای دي. او دا په دې معنی ده چې دا خبرې اوس دومره اهمیت نه لري لکه لس کاله پخوا چې اهمیت لرلو. د کلچټولو ویډیو د سیاسي قمار په توګه لیدل کیږي، مګر د 100 میلیون څخه ډیر لیدونکي باندې اغیزه درلودلې ده. د هغه بدنامۍ په اړه فکر کول چې الوي ټولنې تر دې دمه ورسره مخ ده، دا یو خورا زړور او خورا مهم ګام دی. په مخ په زیاتېدونکي نږدې ټاکنو کې دا روښانه نه ده چې آیا د کلچټولوف قمار به تاوان وکړي، خو د ګټلو یا بایللو یو شمیر کتونکي وایي چې هغه د هیواد سیاسي منظره بدله کړې ده. بهشته تلاش، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.